علیکم. د ډیرو ځوانانو په ذهن کې دا سوال دی چې زه تعلیم وکړم، زده کړې وکړم او که نه کوم کسب یا تجارت وکړم. دا سوال اکثر د ځوانانو په ذهن کې هغه وخت کې را پیدا کېږي چې کله دوی وګوري یو انسان دی هغه 14 پورې سبق ویلی دی، یو ماسټر هم لري، یو پی ایچ ډي او دوکتورا هم لري، او بیا هم هغه په 15,000 افغانۍ باندې 20,000 افغانۍ باندې چېرته کار کوي، مزدوري کوي، ژوند یې هم د سختیو سره مخ وي. نو دته بیا په ذهن کې سوال پیدا شي چې اوس فلانکې تاجر وګوره هغه 10 پورې سبق نه دی ویلی، هغه دونه مخکې کاروبار کوي، بزنس کوي، دی بل ته وګوره دی 14 کاله هسې په تعلیمي اداره کې ضایع کړل. نو دا خپل هم ځان سره سوال پیدا کړي چې اوس ماته څه کول پکار دي. زه غواړم چې دغه ویډیو کې تاسو سره په 3 نقطو کې یا 4 نقطو کې دا خبره ټوله واضحه کړمه. بیا که چېرته ستاسې اولادونه یي او ستاسې ورونه یي او یا کشران وي او غواړئ چې د هغې فیوچر پلان هم جوړ کړئ، نو د دې ویډیو پر اساس باندې تاسې کولی شئ چې رهنمایي واخلئ. اوله خبره دا ده چې زموږ او ستاسې په ټولنو کې دا یو ډېر غلط رواج جوړ شوی دی چې موږ او تاسو ته د خپل اولادونه او یا ورونه چې دی دا بوجیګانې ښکاره کېږي او موږ په دې کې دا تعلیم او دا زده کړې داسې ورچو لکه څنګه چې په بوجۍ کې سامان په زوره ورچو، وهوی او سختۍ پې تېرو، زجر پې تېرو، کور کې ورسره بد اخلاقیانې کوو او ماشوم لیونتوبه پورې ورسوو، هغې نه بیخي به وړه جوړ کړو، خو تر اخره پورې هغه نه د زده کړو شي او نه د کسب شي، هماغسې بس په لارو کوڅو کې ګرځېږي او وخت ضایع کوي. داسې قطعا نه کول پکار. د خپلو اولادونو یا د کشرانو اوله نه مزاج پېژندل پکار دي، د هغوی مزاج په ژورتیا سره مطالعه کوي. اوله خبره دا ده که چېرته د چا د تعلیم سره شوق نه وي که نه، نو د هېڅ چا پلار نشي کولی چې په هغه باندې په زوره تعلیم وکړي. که دا ټوله دنیا راجمع شي او استادان هم راجمع شي او ده ته کوته کې ونیسي او ورته وایي چې شابه زده کړې وکړه او په جیل کې هم بندي کړي، نو په هغه باندې څوک زده کړې نشي کولی. وجه دا ده چې دا تعلیم او زده کړې دا د انسان خپل شغل، د انسان خپل شغف او شوق سره تړلې خبره ده. کله چې ستا شوق وي که نه، نو د دنیا په هر ګوټ کې به کتاب چاپ کېږي، ته به هغه کتاب ځان ته راغواړې او ته به سټډي هم کوې، مطالعه به هم کوې، خوب به هم ورته حرامې، ملګري به هم ورته پرېږدې، هر څه به کوې، خو خپلې زده کړې به کوې. او چې کله دې شوق نه وي که نه، نو بیا هېڅوک نشي کولی چې په تا باندې تعلیم وکړي یا تا باندې زده کړې وکړي. نو که چېرته ستا د تعلیم سره شوق وي، نو بیا خپل مستقبل په همدې تعلیم کې جوړ کړه، ځکه چې کله ستا شوق و ته به باصلاحیته کېږي په تعلیم کې، بیا به تا سره د ډیګریانو او د ماسټر کولو او د پی ایچ ډي کولو او د یو کاغذ بیا دومره خاص اهمیت نه وي، بلکې تا سره به بیا د خپل ځان رسولو اهمیت وي. او چې کله د خپل ځان ورسوو، بیا د ټولو دنیا په هر ځای کې ستا اهمیت شته دی. بیا څوک دې ته نه ګوري چې ته افغانی که ته د کوم ځای، که ته څنګه پاسپورټ لري، نه، بلکې د دنیا په ګوټ ګوټ کې به چې دی ته اهمیت والا انسان او ستا به خپل یو ډیمانډ او خپل یو غوښتنې به دي او ستا اقتصادي ژوند او روان ژوند به هم ورسره ښه کېږي. او دا اوله نقطه شوه. دویمه نقطه دا ده که چېرته ستا د تعلیم سره شوق نه نو بیا ته داسې وکړه وروره چې دونه زده کړه وکړه چې الف ته ډانګ نه وی او بې ته به ډنګ نه وی، او ته په وخت باندې چې دی یو څو ټکي ووایه چې خپل نوم لیکلی شي، یو څو جملو باندې پوهېږي، لږ دود کولی شي، په وخت باندې بیا چې دی ته پوهنتون او یا د کالج نه ځان وباسه او بیا کوشش وکړه چې په وخت باندې تعلیمي ادارې پرېږده او کم کسب یاد که، کم تجارت یاد که. بیا ضروري نه ده چې ته د 14 کاله او 10 کاله او 15 کاله په تخصص کې او په یو شي کې او بل شي کې ضایع کې او شوق دې ورسره نه وي او سبا دې بیا کاروبارونو ته هم دغه یو کنفیوز هم وي. نو ښه دا ده چې بیا په وخت باندې خپل کسب شروع کړي، خو دا کسب هم په داسې طریقې باندې مه شروع کوئ چې یو دم هم دا نن نه کسب شروع کوي یا دغه نه، بلکې دا یو ټرانزیشنل دوره تاسې د ځان دپاره وټاکئ. چېرې مثال له خبرې زما تعلیمي کال دی، یو کال نیم پاتې دی، دا ختمیږي، په همدې کې به زه سهار نه تر مازدیګره پورې زه دا دغه کوم، تعلیمي ادارې ته به ځم او د مازدیګره نه اخوا به زه کوشش کوم چې یو څه کسب یاد کړم، معلومات را جمع کړم یا د بزنس په باره کې څه انفارمیشن ترلاسه کړم. نو بیا کوشش وکړه چې په وخت باندې ته تعلیم پرېږدې او په وخت باندې ته کاروبار زده کړي، ځکه د ټوله دنیا خلک ډاکټرۍ دپاره نه دي پیدا شوي، نو ټوله دنیا خلک تجارت دپاره پیدا شوي، نو ټوله دنیا خلک د انجینرۍ دپاره پیدا شوي، څه خلک تجارتونو دپاره پیدا شوي دي او څه د دې خوا د تعلیمي ادارو دپاره پیدا شوي. نو بیا د خپل مجال تعین وکړه او په وخت باندې کاروبار شروع کړه. درېیمه خبره دا ده چې وروره کله هم تاسې پر روان وختونو کې کاروبارونه ګورئ، نو دا به ټول په پروفیشنل طریقه باندې کېږي. دا به په داسې طریقه باندې نه کېږي لکه څنګه چې پخوا کېدل، خلکو به په خرونو باندې 50 خرونه یا 50 اسونو باندې به خلکو سامانونه راوړل، بیا به په ګودامونو کې ایښي او هغه به ټول یو کال خرڅول، بیا د هغې نه بیا خپله ګټه خوړله به بیا لاړل بل ملک ته بیا سامانونه راوړل. نه وروره، پر روانو وختونو کې چې کاروبارونه کېږي هغه په پروفیشنل طریقه، په پروفیشنلیزم باندې کېږي. هغې دپاره د سټډي او د تحقیق او د مطالعې او د کتاب ضرورت پېښېږي تا ته. په هغې کې مارکیټنګ دی، په هغې کې کنزیومر بیهیویر دی، په هغې کې نیورو ده د خلکو، په هغې کې د خلکو سایکولوژیکل حالت د کنډیشنز دي، په هغې کې د خلکو جي ډي پي پېژندل دي، په هغې کې یعنې ډېر څیزونه داسې دي. نو را روانو وختونو کې تجارتونه ورو ورو سختېږي، نو د دې دپاره په تا باندې لازمه ده چې صحیح د تعلیمي اداره خو دې پرېښوستله، پوهنتون او مکتب او دا شیونه خو دې پرېښوستل،
خو ته کم از کم کوشش کوه چې د خپل تجارت ترڅنګ نیم ساعت یو ساعت د ورځې مطالعه کې یا یو لیکچر اوري یا یو ځان څه ناڅه پوهه کې تر څو ته پر روانو وختونو کې په پروفیشنل طریقه باندې په ښه طریقه باندې بزنس وکړلی شي نو ته به بیا کامیابېږې. نو زما د ټولو خبرو کنکلوژن یا آخري نتیجه په 3 نقطو کې ده. اوله نقطه دا ده که تعلیم سره د شوق وي نو بیا تعلیم مه پرېږده. په دې کې ستا مستقبل هم جوړېږي او په دې کې هر څه کېږي او د دنیا په هر ځای کې ستا ډیمانډ شته ده چې کله ته باصلاحیته انسان یې. دویم نقطه دا ده که تعلیم سره د شوق نه نو بیا په وخت باندې چې دی یو څه لږ غونتې ته دومره زده کړه وکړه چې خپل نوم لیکلی شي او لږ یو څه نه څه خط لوستلی شي او څه نه څه هغه پښتانه یو متل کوي که نه چې خپل خر له خټو باسلی شي او د دې ترڅنګ چې دی بیا په وخت باندې کم کسب یې زده کړه ځکه د دنیا هېڅ داسې کسب نشته دی چې هغه دې ته په 3 کالو کې پوره یاد نه کړي. د دنیا په زرګونو کسبونه دي او تجارتونه دي. هر کاروبار یا هر کسب ته چې ته لاس واچوې ته په 3-4 کالو کې ادوی شي. نو په وخت باندې بیا ته کسب دپاره ووړه چې خپل اقتصادي ژوند دې ښه شي او را روان دغه یې ښه شي. او که څوک تا ته دا وایي چې یاره ولا په تعلیم کې د خلکو خدمت کېږي او د هیواد خدمت کېږي او د غریبانو خدمت کېږي په تجارت کې هم کولی شي. ضروري نه ده چې ته دې دپاره ډاکټر شي دې دپاره ته انجینر شي. ته ښه تاجر شي ته د خلکو سره مالي مرسته هم کولی شي او یا ته یو 2-3 ډاکټران هم هایر کولی شي سبا او خلکو ته هغه خدمت کولی شي. نو بیا په وخت باندې ته تجارت شروع کوه. او درېیمه نقطه دا ده چې ته کله کسب ته یا تجارت ته واوښتې نو بیا ورسره لږه مطالعه کوه چې تر څو ته پروفیشنل بزنسمین شي او یو ښه تاجر د تا نه جوړ شي. ډېره زیاته مننه.